السلام علیکم فرینډز په نننی ویډیو کې به نن مونږه د ریډینګ سکلز په باره کې خبره کوم که په دې کرنٹ سنچري کې تاسو خپل ریډینګ سکلز نه امپروو کوئ نو تاسو ته به په یونیورسيټي یا کالج لیول کې په ریډینګ کې ډېری مسلې راځي نو تاسو له پکار دي چې تاسو خپل ریډینګ سکل امپروو کړئ او کم بیډ هیبټس د ریډینګ چې دي هغه تاسو لر کړئ د ځان او کم ګډ هیبټس چې دي هغه په ځان کې د ریډینګ سکلز ډیولپ کړئ په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې اکشنیبل ټیکنیکس ښیم چې په هغې کې به تاسو فاسټر او بیټر یو آرټیکل بوک یا ټاپک ریډ کولی شئ دا ټیکنیکس چې دي د امریکا نمبر 1 سپیډ ریډینګ ایکسپرټس ټیم چې و هغه یو لینګویج انسټیټیوټ په 10 ډیز کې هغوی دا انکریج کړي وو دا ایکسپریمنټس یې کړي وو چې په دې 10 ډیز کې هغو دا معلومه کړې وه چې ګډ هیبټس چې دي هغه موږ له کول پکار دي او کم بیډ هیبټس چې دي هغه موږ د ځان له لر کول پکار دي او په دې کې ځینې سکل به داسې هم وي چې په هغه کې به تاسو آلریډي ماسټر دي نو په ریډینګ کې یوازې د ټایم کمی نه دی یا د اټینشن نه دی میموري پکې هم راځي ځینې کس داسې مسلې چې یاره ماته یو ټکی صحیح یا یو لاین ماته په صحیح طریقه نه یادېږي نو یوازې دا مسلې نه دي د ریډینګ په دې بوک کې به زه تاسو ته 3 لیسن وایم چې په هغې کې به تاسو انشاءالله بیټر ریډر جوړېدی شئ د کالج یا یونیورسيټي لیول دپاره د فرست ون از د ریډ ایوریثینګ اول خبر دا ده چې تا سره یو لاین دی یو پیراګراف دی اولی یو پیر ریډ کا اسی ریډ کا په دې کې به داسې کی ورډز چې په هغې به تو پوهېږي یا به داسې سینټنس چې د هغې په آوټلاین به د هغې په آوټلاین به تو پوه شي چې دا څه غواړي او د ځان نه یو کوېسچن کوئ فرست آسک ا کوېسچن فرام یورسیلف د سیکنډ لیسن از د پریویو everything you need هغه شی دوباره ریویو ریډ کوه چې هغه تعالی پکار دي ان تھرد فوکس on an important keyword په هغه important keywords باندې فوکس کوه چې کم سنټنس تا د ریډینګ جوړي first to learn these 3 lessons so let's begin the first lesson which already tell you be restrictive with what you read by asking these two questions اوله خبردار چې تاسو ته پته چې زو سریډ کوم for example یو بایولوژي کې ټاپک ته چې تاسو د بایولوژي ټاپک ته هغه د بایولوژي په بیس باندې تاسو ریډ کوئ چې سیل څه شی دی په سیل کې کمپوننټس دي نو چې تاسو ته پته چې زو سیل ریډ کوم نو ته به د سیل بایولوژي په باره کې خبره کې او د ځان نه به 2 کوېسچن او کم نوټس چې ستا دي هغه لږ تو ګورې خو چې تو په آیډیا باندې پوه شې نو فرست اف آل تا ته پته ده چې ریډینګ چې دی زموږ د مایند دپاره خوراک دی ریډینګ از a food for the mind and it's just like a good diet require you to take responsibility for what you put in your mouth او کم 2 کوېسچنز چې دي تا له پکار دي چې دا تا د خپل ځان نه کې چې اول تو ریډینګ ته کینې اول کوېسچن دا دی چې why I am reading this زه دا ټاپک دا آرټیکل دا بوک ولې ریډ کوم خامخا د دې څه مقصد به وي که نه تو به دا ټاپک ریډ کړې دویم کوېسچن دا دی ماته د دې ټاپک د دې انفارمیشن د دې بوک نه د انفارمیشن اخیستلو څه ضرورت why I need information تو اولنی کوېسچن تا له په دې کې مدد درکوي چې تو چې کوم ټاپک ریډ کړې نو خامخا ایگزامز چې راشي نو خلک بیا مین ټاپک ګوري که نه چې تا له په ټایم کې کم ټاپکس درکړي تو به هغه ټاپکس ګوري یا هغه نوټ بوکس به ګوري نو تا ته پته یې چې زه دا ولې ریډ کوم ځکه چې ستا پکې پیپر را روان دی په دغه ټاپک کې نو ځکه تو دغه ټاپک ریډ کړې او دویم کوېسچن مقصد دا دی چې تو کم انفارمیشن غواړې مطلب فار ایگزامپل تو یو ټاپک ګورې د سیل په باره کې نو اوس دا انفارمیشن د دغې نوټس نه یا د بوک د سیل بایولوژي نه اخلي چې په سیل کې څه دي سیل د څه نه جوړ دی سیل تیوري څه دي دا انفارمیشن د دې لپاره تو اخلي چې داسې قسمه کوېسچنز ماته په پیپر کې راځي نو زه به هغه کوېسچنز په داسې طریقه باندې حل کوم نو دغه انفارمیشن تا له اخیستل ضروري دي دویم لیسن زموږ سره دا دی چې که سبجیکټ هر یو وي خو اول د ریډینګ پریویو پکار ده مطلب اول به بوک هسې تو ریډ کې یا یو ټاپک په ریډ کې چې په دغه ټاپک کې داسې کوم ورډز چې دي هغه تو ووایې چې تو نه پېژنې یا داسې کوم ورډز چې هغه تو پېژنې آلریډي ستا په مایند کې یا په برین کې د هغې په باره کې څه آیډیا وي دا طریقه زیاتر د فکشن بوک دپاره نه استعمالیږي خو دا طریقه زیاتر د نان فکشن بوک لپاره استعمالیږي او دا ډیر زیات هیلپ ورکوي په نان فکشن بوک کې نو د اوورویو د بوک یا د آرټیکل مقصد دا دی هغه یو بیټر سنس جوړوي یا بیگ پکچر تاله په مایند کې درکوي چې دا د دې شي سره ریلیونټ دی یا نه دی ریلیونټ نو د دې سره به ستا ډیر ټایم بچت کیږي کم ریلیونټ تھینګس دی هغه به تو زر ګین کې په خپل جست په ریډینګ باندې او د هغې نه به زر انفارمیشن والي تش په سکیمینګ ریډینګ باندې د اتر په مطابق چې کم
دی پریویوینګ یا اسی ریډینګ سکیم ریډینګ چې دی هغه 40% انفارمیشن چې دی زمونږ برین ته د سکیم ریډینګ د وجې نه راځي، صرف د پریویوینګ نه راځي. نو چې هغه ته بیا دویمه پیره وګورې، دریمه پیره وګورې، نو ستا په برین کې به د 40% نه سیوا هغې ریلیونټ ټاپک په باره کې ډیر شي انفارمیشن راشي. هغه زیاتتر په ټایم باندې هم ډیپینډ کوي او چې تو څونه هغه ریډ کولی شي په فوکس باندې. دریم لیسن دا دی زموږ سره چې زیاتتر فوکس تو په امپورټنټس کیورډز باندې کوه او د هغې گریپس سنټنس چې دی هغه د بغیر د ریډ کولو نه صرف تو کیورډز واخلي او ستا په مایند کې آلریډي د هغې په باره کې یو سنټنس جوړ شي چې تا ته د ټاپک په باره کې پته وي. نو دریم لیسن موږ ته دا ښیي چې صرف هغه کیورډز باندې فوکس کوه چې هغه ستا د ټاپک سره ریلیونټ وي. دا یو ډیر ښه ټکنیک دی چې تو په ریډینګ کې یا په سنګل سنټنس کې استعمالي. تو به په یو ټاپک یا په سنټنس باندې ډیر ښه پوهیږي. په سنټنس کې داسې ورډز هم راځي چې هغه تو معنا باندې نه پوهیږي یا داسې ورډز چې تا د سره اورېدلی نه خو بیا هم چې تو هغه فول سنټنس وګورې نو د هغې ورډز د معنی باوجود هم تو په هغې سنټنس باندې پوهیږي چې دا سنټنس ماته دا وایي، ځکه چې په هغې کې داسې کیورډز دي چې د هغې نه تا ته پته لګي چې دا سنټنس ماته دا خبره کوي او تو هغه سنټنس بیا ډایرکټ کولی هم شي بل سنټنس ته اخته شي. نو زیاتتر په ریډینګ کې چې دی خپل د امپورټنټ ټاپک کیورډ سرچ کوئ او دا یو ډیر اسانه طریقه ده په سنټنس په پوهېدو باندې. دا درې لیسنز چې ما تاسو ته د 10 days to faster reading بک نه ووی، نو دا یو څو ټکنیکس دي چې تا ته لازم پکاري په ریډینګ کې، ځکه چې په یونیورسټي لیول باندې به تاسو له ډیر زیات آرټیکلز بوکس درکوي. نو خامخا چې تاسو ریډینګ تاسو سره دا ریډینګ ټکنیکس وي نو تاسو به انشاءالله ډیر ښه او په تیزۍ باندې یو آرټیکل یا ټاپک ریډ کولی شئ او د هغې نه به ډیر شي انفارمیشن تاسو اخیستی شئ په دې دریو لیسنز باندې.